الرحمن الرحیم د ذهین ټي وي یوټیوب چینل ګران خوږو کتونکو په دې هیله امید چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاستئ. خوږو ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ په حساب پې کې هغه پیسې چې موږ کسان انوایټ کړي وي او هغه پیسې موږ ته نه وي راکړي، یعنې دا 4 هفتې مخکې چې څومره کسان موږ انوایټ کړي وو هغې پیسې موږ ته نه وي راکړي. نو هغه پیسې څنګه موږ خپل حساب پې اکاونټ ته راولو او هغه پیسې ترلاسه کړو. نو خوږو ملګرو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو یوه هیله کوم که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هغه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او سرڅنګ کې د بیل نشان وهئ او بیا په آل باندې کلیک وکړئ. دا ځکه چې کله موږ نوې ویډیو اپلوډ کوو د هغې نوټیفیکیشن یعنې خبرتیاوې تاسو ته زر تر زره ورسیږي او له معلوماتو برخمن شئ. نو خوږو ملګرو تاسو به حساب پې اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې مو خلاص کړو دلته په نوي اپډیټ سره یو آپشن اضافه شوی دی، په هغې کې څومره کسان موږ انوایټ کړي وي پیسې موږ ته راکړي وي خو موږ اکاونټ ته نه وي راغلي. نو هغه آپشن د لارې بیا موږ کولی شو خپلې پیسې دلته راولو. نو لومړی به زه خپل اکاونټ ریفریش کړم پیسې تر څو وګورم چې زما څومره پیسې دي. دا زما 111 افغانۍ دي. نو زه غواړم هغه پیسې چې ما ته راکړي وي او ما اکاونټ ته نه دي راغلي هغه زه اوس خپل اکاونټ ته راولم. تاسو به دلته په دې علامه باندې کلیک وکړئ، په دې آپشن باندې، او دلته به تاسو په ریوارډس باندې کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړو نو دلته تاسو لیدلی شئ کوم چې کولیکټ لیکلی وي یعنې هغه پیسې تاسو ترلاسه کړي دي خو تاسو اکاونټ ته نه دي راغلي. نو زه غواړم چې دا پیسې ترلاسه کړم. دلته به زه کولیکټ باندې کلیک وکړم. دا ویریفای شوی نه دی، په بل باندې کلیک کوم. لږ څه به منتظر شو. نو دا دی دا پیسې ما ته اضافه شوي. زه ګورم اوس زما اکاونټ کې مخکې 111 روپۍ وې، زه ریفریش کوم. نو تاسو به وګورئ چې ما سره پیسې اضافه کېږي. دا د 211 افغانۍ شوي. نو خوږو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي تر بلې ویډیو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ. مننه.